ګوته اوچته کړه حضور اجازت غواړم چوټي غواړم زه مېلمستیا کوم زه د ده د خوراک انتظام کوم ده له خوراک ورکوم ده له خوراک ورکوم هغه سلمان پارسي پاڅېد روان شه ځان سره سعید روان کړ دروازې ته چې ورسېد په ژړا شه ربا ربا زما کور کې څه نشته ستا په ذات مې توکل وکړ الله تعالی سلمان پارسي ته الهام وکړ کشف یې وکړ څه وکړ څه وکړ څه وکړ څه وکړ یو مولوي صاحب پرون کابل حضوري دو او بیان کوي ایو پې لګیا روپۍ پې داسې نیولي او روپۍ هم د لسو لسو نوټونه یې داسې نوي نوي نوټونه یې راوړي چې کړار یې ورکلی داسې بونګړي او مولوي صاحب خو جذبه شو یاره ما یې زه څه ووایم نو اوس کوم الفاظ استعمال کړه په مولوي صاحب باندې ولې پیسې شیندي څه چل دی پیسې شیندل دا خو د بېدینو خلکو نښه ده او اکثر یې په دې ډمانو ممانو په دوی شیندي نو په مولوي صاحب ولې شیندي یوه دویمه دا په کوم ځای کې راغلي چې ته رزق او مال لواله او دې شی وله درېیمه ټوله دنیا ترهې چې د مولوي صاحب زما په دغه کې دی زمونږ محتاج دی مونږ په پیسې نیولو او مولوي صاحب ښه ګرم شو نو اوس دا مولوي صاحب داسې قسمه مولیان چې د لطیفې او قصې بندې کړي ته بیا بیان اورېدلو بیا ځي او چې خلک دې روان دي خو دقه یې روان دي وی یار به څه کوي یار به لطیفې کوي نوي موضوع به راغلي نوي فرش نو دی به دا قصې کوي بعض ورته غریبي راکاږي او هغوی ته پیسې ولي لیدلي دي که نه غریبي راکاږي او هغوی څو ورکوي او چې دی ته اواز تیز کړي هغوی نور تیز کړي نو چې دی دا غریبي بندي کړي څوک راځي نه راځي قرآن او حدیث چې دې بیانوو په بیانونو کې او په درسونو کې دا خلک متاثر دي د الله د کلام نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرو نه که دا دې بندې کړي بیا د